سهار له مې د ملګري واده دی او څېره به م وله اغوښتل غواړي او ویښته مې غټ دي دا به م وړول غواړي خو جیب کې میله 500 روپۍ دي دا خو به راله نه والي نو زه به بیا څېره په څه کومه دا خو به زه ډېر پاتې راشمه څه وکړمه آیډیا بچې ته لږ راپاسه تاسو مې کار دی تاسو شینولې کوئ بچې داسې کار دی زویه چې ستا د اخته ډېر زیات غټ دي او زه د سکول استاذ یم استاد ته خو ما چېرته سکول کې نه یې لیدلی بچې زه بلې سکول کې استاذ یم که نه د پیر په ورځ به افسران راځي صفایانې به ګوري نو د اخته دې لږ واړه که او پاک ولامبه نو پاک به راشي سکول ته ښه استاد بس اوس به مې زه پلار ته ووایم ویښته به راله واړه کړي نه بچې نو زه هم تیار روان یم که نه وړو مې او تاله به م واړه کړم راځه استاد هم د پلار په درجه کې راځه چې واړې کړم دله راځه دا خو بیوټي پارلر دی لکه دغه نه خانه ده دا ده ښه دا السلام علیکم وعلیکم السلام استاد اوزګار یې اوزګار یم راځه قیامت علامه چې لا ته پکې اوزګار مولیدې په دې دونه وخت چا سره ټیم کمی دی ورګه دا بنینونه وکاږه نو بنینونه دومره ډېر دی چولي دي نو ستا سترې یخنۍ ته نه ګورې ته خو ګرم ولاړې په دې عینې اوس په راله نمونیا کې دا راله استاد بس خشته اختره له واړه کا د ملګري مې واده دی به جوړ مې کا داسې مې جوړ کا مړه چې خلک راته ووایي چې ورته ووایي چې والله چې دا تا چا باندې واده کړي چې د سته ګاکه ستا نور هم زیات شي ښه استاد ډېر زبردست جوړ کړم ښه نن نه بعد به زه ستا ګاک شوم ښه ما به زه ستا او ماشاءالله یاره منمه دې وه اوس دغه ماشوم لیم واړه که راځه بچې چې تا لیم واړه کړي راوخېږه ده له ډېر خشته واړه که ښه چې دا ما له څنګه دې نه وله خشته واړه که ماشوم دی که نه او دا یخني ده دقسې خشته یې وله واړه که او استاد داسې کار وکړه دا ماشوم مې تاسې هم کېنولې دی به تا ته ناست دي او ما له یو 2000 روپۍ راکړې بازار نه لږه مټۍ راډم نو راځم ما څه ماتې نشته 500 لوټ پې راسه حواله وروره دا 2000 روپۍ واخله ما دې ماشوم له کار کوه په منډه راځم ښه 2 منټو کې راځم ته بچې تیار مې کړې ښه اوس په دې پلار راشي ښه د چا پلار د ستا پلار یادوم که دا اوس چې ما 2000 روپۍ ورکړې دا خو زما پلار نو دا هلته ما شینولې کولې راته ویې چې راځه اخته دله واړه کړو اوهو دا خو لکه چې زه غرق شوم تا سره لانجه کې یم او پل په مقابله کې یم بو او پرې نه بدیم جانانه زه پرېږدمه په غوسه کې یم سورلی نن نه لګي یار سورلی چې څه وجه ده پته نه لګي پیسه بې نه پوهېږم سورلی نی نو به زه څه وکړمه دا څه کې لکه خفه نه شي ماما نه بچې ولې به خفه کېږم داسې کار به یې کړو زه به دې پې وسه واړم دا په وجه له ماته کړې وه د مزدورۍ نه به وتي وم بس بیا به تا تیاره رالېږله د خدای نظار شمه نو تا د ساګو د پټي نه سیکل دی خوا څنګه راپه لاره داره او ته نه چې رالې تا ته دا نه ښکاري والله ماما خفه نه شي دوکان نه رالو او ستړي شوي مې یو څو مولۍ به دلته وخورو خو هغه مولو پټي نه رووته سایکل کار بریک کار ونه کو په ستا ګاډی مو والو ما خفه نه شي غریبانان خلک کي یارو کې چې غریب سړی مستی ولکې انجل منجلې بس ما ته پته ولګي وار پار د نه خطا دی خو زه به شکر وکړه چې خونډه سیویک نه دی دا خلک راته په کمنټو کې وایي خونډه سیویک والو خونډه سیویک نو که هغه به هغه شي نو ته ما اوس پرېښودي خو ما پرې ځکه کوم چې ګاډی مې ډېر بې ګناه دی ځه بخښلې مې ځه خچارې تیز رفتار استاد
نه نو د دې ښه چارې دا څه شی شو دا څه شی شو خو سلام برې سم دمه چولو یو 10 نیکۍ به ما ګټلې وي یو 10 په تا ګټلې وي نو چارې دا مرده ته داسې کې تیز رفتار استادو یو سپیشل دی او د بازار پورې مې ورسوه نو اشنا دا خو تا ته پته لګي چې زه د ښامار سترګې یم جم تم بریک نه نیسم که نه خو ته به زما په ډرایورۍ کې وایې هغه دې خرګاډي دي او خیال کوه تیز رفتاره سیکل لا روان دي نو ته بیا ما ته چلونه ښیې نو په دې مې تاسو نه لګي تا نو زما ډرایوینګ بیا خرابېږي تیز رفتار استاد زه باندې خفه کېږم پرې جمپونو ګډ وډ مه ورځه غریب سړی بیا به سبا څه کې ګوره کاکا زه د تاوانه مخته سړی یم په ماړو خفه کېږم ما څه د سورلو غمې زه یم چې سکندونو کې د سترګو په رب کې رسوم ما ته خو سورلی ظالمه زه مخې سره خلکو بوک کړې یم ما ته دا دي اوس هم 4 سورلی ناستې دي راځه چې دې بوځه ما نه راځه یاره ګاونډي داسې کار وشو چې پرون مې یو سپیشل وو او ما ته وې تیز رفتاره سکندونو کې ما د سترګو په رب کې به دې رسوم ډېر ضروري کار یو مړه چې څنګه مې ورسو که نه د خوشحالۍ نه یو زرګي زیاتم راکړه ما ته وایي تیز رفتاره مزې کوه تیز رفتار استاد که ما ته دې اړولي نو زه خو دې ګاونډي یم ما سره ډېره ګزاره وکړه تا کې مې دا کار نه دی خوښه زه تا ته مې نه راوړلې زه ته د خپل ځان صفت کوم د خدای بنیادمه تیز رفتار استاد لاس نه اوزګارېږي او په ریکارډ کې چې ما نه چا ګاډۍ مخکې کړه دا ګاډۍ به درته په کبال کې خرڅوم زما خو داسې کار نه ما خپل ځان یادو استاد خیر کوه مخکې صورتونه وو ګوره ته ما شل ځل پرې کړی چې په ما باندې اوازونه مه کوه تر کېږم او ولاړ ګاډۍ دې رسوده کېدي وو مړه پرېږده سړیه خفه نه شي زه خو دې تاوان نه بچ کوم پرېږده زما تاوانونه پرېږده که نه مونږ دې یو تر کړو که نه زمونږ تاوانونه پرېږده که اوس مخې ته ګاډی کوم دی چې ته رانډه دی ته پرېږده سړیه بس ما مه په عذابوه که نه تا ته مه ونه وي زه دې شاته ګاډي ته وام بسو یا الله دا لاندې ځای خو ډېر لاندې دی خدایه خیر ډېر راباندې ناوخته شوي د سهاره ځانونه شروع دي دا خره پلار مې دا ونه کرلې ده نو نږدې پرې راووړو خو داسې ډینجرس شیان راته ښکاري هسې نه د شپې غل لا ونړي یا الله خیر یا الله چودي هغوی له خو خوب هم نه ورځي عمر یې دونه ته رسېدلی چې د شپې ټوله شپې خي او تره مې مسه یو ځای شوی نو خدایه ته راباندې پردې واچې یا الله شکر دی سړي خو لکه چې مانځله تللي دي او که رالم زه یې بې عزته کړم زه به ورته وایم چې زه خو ډېر وختي راغلی یم خو تاسو نه یم لیدلي نو په خیر دادا او کاکا ستړي مو شئ لا ایښي یې او بچې ستا پرنګزوی چې خدای چاله ورکړي که نه نو هغه به څه د شپې خوب وکړي او که نه وراره ټوله شپه بار ګرځي دا د ساره ځانونه هم شروع دي او دا ما پلار درته دلته په انتظار ناست یو لږ عقل زده کړه که نه ګوره بچې چې ته نه یې موږ له خوب چېرته راځي یاره دا جینو ما تاسو له څه زانګو خو نه دا چورې چې زه پکې زانګوم او اوده کوم خو اوده کېږې که نه زه به راځم ښه په قدر ذالک سړی نه یم بچې د سرکاري سکول نه مې راویستې او په پریویټ سکول کې مې داخل کړلې د دې دپاره چې ته ماله لمبر راوړې تا د اوسه پورې لمبر راونړو او که نه وراره پلار دې ټول ورځ پردی مزدوري وکړي او په دې سخت علت پیدا کړي او تا باندې پریویټ سکول کې سبق وي ته ولې بیا هم نمبر نه راوړې نو کاکاجي کومې نمبر یادې دي خو مې سکول کې په دشمنۍ اړوي ما ته وایي د مس نمبر دې راوړه نو سار له بیا خارج کړم نو دې لږ پیکه که نه خلاله دا شوګیري جوړته یې نمبر ورته کې